الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العلي العظيم ونفعني وإياكم بآياته والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام. اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين. دوستانو عزیزانو، الله رب العزت رمضان المبارک میاشت راوستا. لومبی عشره د رحمت عشره لاړه، دویم عشره د مغفرت نن اخیرنۍ ورځ ده، دریم عشره د اور نه د خلاصي چې دا غصب نن نه به شروع کیږي. او د ټولو نه اهم خبره دا ده، نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جمعې خطبې ته یو پیره په منبر خطه، په یو پوړی باندې خپکی دی امین وای، په بل پوړی خپکی دی امین وای، په بل پوړی خپکی دی امین وای. جمعې موزو شو، صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین تی تپوس کوي د الله رسول نن خو عجیبه غونډه کې منظر و، داسې کیفیت مخکې ستاسو مو نه دی لیدلی، دا پیره چې څنګه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې جبرائیل امین را څخه راغلی او یلومبې دعا یې وکړه چې تباه او برباد دي شي هغه سړی چې چاته د رمضان المبارک میاشت میلاو شي او په هغې میاشت کې په خدای تعالی باندې ځان اونه بخي، یعنی د رمضان المبارک میاشت ورته میلاو شي او د رمضان المبارک میاشت کې د رب العالمین عبادت په هغه سي انهماک کې، په هغه سي تواضع کې، په هغه سي دلجویۍ کې دیونه کی رب العالمین پکې رضا نه کی، تباہ و برباد دي شي هغه سره. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په امین ویلي. بل اخیره ازدا وکړه چې تباہ و برباد دي شي هغه سړی او هغه انسان چې رمضان المبارک میاشت عمومي او په دې کې والدین رضا نه کی، مور پلار ته خپوي، نافرمانه اولاد وي، مور پلار ته خپوي او په دې مبارک میاشت کې مور پلار رضا نه کی، تباہ و برباد دي شي هغه خلک چې مور پلار ته خپوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله رب العزت دنیا ته رحمت للعالمین را لېږلی دی، هېچ چاته یې خیرې نه دي کړي. په دغه دوران کې
جبرائیل امین خیره کولې او دعا باندې امین چې هغه نبی علیه الصلاۃ والسلام کول. په درېمه پوړۍ چې خپه کېدي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په بیا هم امین وی. جبرائیل امین بیا خیره کوي تباہ او برباد نشي هغه سړی چې څوک ستا نوم واوري او پتا باندې درود نه وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په وی امین. اسې دوستان و عزیزانو په ژوند کې مشهور جمعې تیرې شوې چرته د دې خبرې اهتمام ما کړی دی چرته د رمضان وي که د رمضان نه علاوه په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چرته درود ویلی الا وحاشا. ډېر د کمبختۍ او کمزورۍ نه ډېر د کمبختۍ او د ناکامۍ دا علامت دی چې موږ د نبی علیه الصلاۃ والسلام عاشق رسول ځان ته وایو او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ګورې صحیح مینه نه کوو. که مینه یې کوو په نوم باندې په خوله باندې کوو. نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث شریف کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام ته څوک په هره جمعه چې اتیا پیرې درود شریف وایي او د نبی علیه السلام باندې هغه په روح وربخي فرشتې ورته ورسوي. او دا ګورې صحیح حدیث دی مستدرک حاکم کې راځي مسند ابي اعلی کې راځي مسند بزار کې راځي مسند احمد کې راغلي. علامه اوزاعی رحمت الله علیه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د هر امتی تحفه الله رب العزت د فرشتو په ذریعه سره رسوي. ما ته چې حج عمرې لاړ شو جالو په ځان وګو شرطه ولا پولیس ولا من نه پریدي ادور ناران نه یو چې د دې ځای نه ورپسې تحفه ولیکو د دې ځای نه ورپسې درود ووایي. د رمضان المبارک میاشته د وحده لا شریک د رضا کولو میاشته او په دې میاشت کې د رب العالمین عبادت ته چې څومره زور ورکول پکار دی څومره ځان په عبادت کې لګول پکار دی هغې په تربل باندې ما تا زور بازارونو طرف ته لګولی دی. تراو ختم شو یاره جی بس مو خو ختم وکړو مو خو توره وکړه که نه بازار ته به ځي بازار یو ګلی به ترې کچه پاتې کېږي نه په هر ځای به ګرځي ټول ځمکې به پخوي په ټول بازار کې به ګرځي څه به اخلي نه بس صرف لین دین به خلکو سره کوي که چېرته یې سمې راغی یا بسم الله رانغې روزانه به د بازار طواف کوي. تپوس ته یو کې څه چل دی لکه ولې ځې یاره چې بس خوب مې وکړو بس روژه لنډو دا روژه لنډو د شپې ته وده د ورځې تر 12 پورې ته وده د ماسپښین نه پس ته روزې نو ته روژې لنډولو دپاره بازار ته ګرځې نو دا ستا روژه شوه. ښه نو چې ته دلته کې روژې لنډولو دپاره رالې ستا د نظر حفاظت څه شو ستا د قرآن کریم تلاوت څه شو ستا ذکر اذکار څه شو ټیک ته کار دی زه په منډه کار وکړه واپس راځه. دوستانو عزیزانو انسان ته په دنیا په آخرت کې د هغې لمحې ډېر زیات افسوس او ډېر زیات افسردګي او ډېر زیات پیمانتیا به ورته ورشي چې پروردګاره په دنیا کې مې دا یو لمحه ستا د بغیر عبادت ستا د بغیر تلاوت ستا د بغیر ذکر مې تېره کړې یو ډېر افسوسونه کوي. نن د انسان وخت قیمتي دی هر یو انسان ته نصیحت کوو منت کوو چې خپل وخت قیمتي وګڼه خپل ژوند قیمتي وګڼه خپل رب بندګي په صحیح معنو کې وکړه د وحده لا شریک مخې ته په اخلاص سره ودرېږه دا نه چې بس جمع زبان خرچي او بس په هر ځای کې خپل تقریر پخه ولګیا یو کله یو پسې لګیا کله بل پسې لګیا کله بل پسې داسې نه دي کول پکار. المیه دا ده چې زمونږ کم نظریه کم افکار دی په بلې مسلط کوو چې زما نظریه او زما کم فکر دی په تا پې مسلط کو او تر هغې حده پورې ځم چې تا به پې کفر ته رسوم خو د دې سوچ نه کوم چې بل ته به د ښېګړې لار څنګه ښیم خو د دې سوچ نه کوم چې بل به ځان د رب العالمین سره د هغه تعلق نه جوړ څنګه جوړو خو د دې سوچ نه کوم چې وحده لا شریک چې په کومو خبرو رضا کېږي چې د هغې صفت خلکو ته به څنګه برابر
دا زموږ د معاشري المیه ده چې په کوم سیس کې مکار نه وي هلته به زمونږ کار وي، او چې کوم ځای کې زمونږ ته د رب العالمین د طرفه ویلي شوي چې دا کار به کوې هغه ځای نه به تاسو سیټ کوو، تختو لرې ځو. دوستانو عزیزانو، عرض مې دا کولو مبارکه میاشت ده، د برکتونو میاشت ده، د رحمت او د مغفرت میاشت ده، د اور نه د خلاصي میاشت ده، او ان شاء الله العزیز نن به پکې اعتکاف ول مازیګر کینو نه اخیرا یا شربه د مازیګر د نور د پریوتونو مخکې شروع شي. عرض مې دا کولو که تاسو دا سوچ کوئ چې موږ بازارونو ته ځو زر زر سوداګانې کوو، په یو کس ماته په دې چېرته یو کس راته وښایي چې بغیر د جامو بغیر چېرته شلېدلو کې چېرته اختري کړي، په شلېدلو کې صرف هر یو انسان ته الله رب العزت عقل او شعور ورکړی، خو د هغې دا مطلب خو نه دی چې ته مبارکه میاشت ټوله په بازار کې تېره کړي، په اعتکاف کې لس ورځو دپاره کښېنې او لس ورځې کم نورانیت، کم تلاوت، کم ذکر اذکار، کم نفلونه، کم عبادات، کم تهجد، هغه ټول ته د بازار کې په یوه شپه کې ته هر څه پرېږدې او خرڅ کړې هلته کې بس پرېږدې او شیطان په نامه یې کې او راځئ. پوره ډېر د افسوس خبره ده. دوستانو عزیزانو، داسې دور راغلی دی په رب یقین وکړه که څوک درته د نصیحت خبره وکړي، که څوک درته د همدردۍ خبره وکړي، که څوک د سره د زړه چاودي خبره وکړي، که چا نه لار تپوس کوي درته به وښایي او که تپوس نه کوي یاره جي ما ته پته نشته ځان ته بس ګوګل میپ کې ګوره بس خبره ختم. هغه ورځ په لار را روان وم یو مشر غریب و هغه څه ورته لار ورته معلومه نه وه تپوس یې کول لار مې ورته وښوله بل نه یې تپوس وکړو. وي بچې وي دا ته اتم کس چې تپوس کومه څوک راته سمه لار نه کوي داسې مخلوق دی. عرض مې دا کولو دا خو د انسان دنیوي د ده حالات دي، دنیوي حالات دي چې یو بل نه دومره بیزاره دي چې چاته لار قدرې نه ښیي نصیحت به تر کمې کوي. دوستانو عزیزانو، عرض مې دا کولو چې روژې رمضان میاشت د دې میاشت نه ده چې تاسو بازارونو ته مخ کوئ چې د اغستولو اوسئ ورته سیزن دی او خامخا بس برنډډ څیز باندې که هغه برنډډ جوړه وي که هغه برنډډ بیزار وي که هر شی بس برنډډ باندې. دا د دې میاشت نه ده، دا د عبادت میاشت، دا د رب العالمین د رضا کولو میاشت ده، دا د رب العالمین ته د سجدې لګولو میاشت ده. په دې کې د رب العالمین ته د منت او د زارۍ او د فریاد میاشت. ډېر خلک داسې و تېره میاشت موجود و دې میاشت ته نشته. تا سره د دې خبرې ګرنټي شته چې زه به بلې میاشت ته آیا زه موجود یم بل کال ته به رمضان ته موجود یم یا به نه یم موجود؟ هېڅ پته نه دی. جبریل علیه الصلاة والسلام په یو موقع باندې نبي علیه الصلاة والسلام ته راغلی و. لومبی سوال قوم د نبي علیه السلام نه تپوس کوي چې پیغمبره د دریو خبرو تپوس راکوو درې خبرې راته وښیه. لومبی خبره دا ده چې قیامت کله دی او دا راته ووایه چې باران به کله وریږي. باران ویدر والا ریږي که نه نن به دوره باران نه به دوره باران. او دا راته ووایه چې ما ته به مرګ په کم ځای باندې راځي. ابی راغلی و د نبي علیه الصلاة والسلام نه سوالات کول. د نبي علیه السلام باندې خو دې ظالمانو هر قسمه الزامونه ولګول. کله به قرآن به نازلېده دی به وي دا شاعر دی نبي علیه الصلاة والسلام ته وي، کله به وي دې د ځان نه دا الفاظ جوړوي، کله به وي ځان سره شاعر په کرایه نیولی دی، کله ډېر الزامونه یې پرې ولګول. خو چې د قرآن د الفاظو نه دی بې بسه شو نو بیا په نبي علیه الصلاة والسلام باندې کراس کوېسچن شروع کړل. خو د نبي علیه الصلاة والسلام خو عاجز کولی نه شو ځکه چې هغه د الله رب العزت پیغمبر و. همدغه درې سوالات یې ته وکړل. نبي علیه الصلاة والسلام د وحي انتظار و او قرآن کریم کې د هغې ذکر هم راغی ان الله عنده علم الساعه، وی الله ته پته ده چې قیامت به کله راځي. بیا د هغې نه بعد د نبي علیه الصلاة والسلام مرفوعان منقول دي چې د قیامت کم آثار دی نن سبا لحاظ سره چې سوره فتنې دي ټول ظاهر شو. اخرنی یو حدیث پکې دام بیان کړ چې په مخ په ځمکه باندې چې دجال ته لار همواریږي په مخ د ځمکې به ټول عالمان ختم کړی شي، ټول بس جاهلان به پاتې شي،
دی به د ځان نه دین بیانوي، دی به د ځان نه دین بیانوي، بل به د ځان نه دین نه بیانوي، تر دې پورې دجال ته بلا رامواره شي. خو نبی علیه الصلاۃ والسلام دا فرمایل چې ان الله عنده علم الساعه، الله ته پته چې قیامت به کله راځي، علامات دین بعد خود. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، هیڅ یو نفس ته دا پته نشته چې سبا به څه کوي. وما تدري نفس بأي ارض تموت، او الله ته پته ده چې زه به د ځمکې په کومه ټوکړه باندې مړېږم، هیڅ یو انسان ته دا پته نشته چې ما ته په کوم ځای باندې مرګ راځي. دوستانو عزیزانو، عرض مې دا کولو چې منګه تا واړو نو ایمان مفصل ایمان مجمل په سکول کې په مدرسه کې خلک ورټه کړی دی، وګورئ خفه کېږئ ما دې زړه ته به ګورئ کوز کړی نه دی. والقدر خیره و شره من الله تعالی، تقدیر باندې ما ایمان دی، که د خیر دی که هغه د شر دی. نن سبا تقدیر زما تاسو شو چې باتا بازار ته لاړ شو ټول هر ساعت کې بس پرید که بازار که دکاندار دی یره جی سیزن دی روجه ده، یو شی د لسو شی په شل ورکوي، د شلو په 200 ورکوي، 200 هغه په 1000 ورکوي. کوشش به دی کې چې بل به څنګه په 60 کې وام. او لاړ شي غیر ملکی خلکو ته وګورئ، غیر مسلمو ته وګورئ، کمیونست ته وګورئ، زاینست ته وګورئ، ټولو ته وګورئ. د مسلمانانو د رمضان المبارک د تهوار خیال ساتي 20%، 30%، 50% آف په لګي چې دا د مسلمانانو د مقدس میاشت، د مسلمانانو د عبادت د دې خیال ساتي. مسلمان خو دې ته وایي چې ته زر زر خپل روزګار کې کم د نکار کېږي، زر تر زرو که بس لاس خپېس پکوسي د عبادت ته ځان روزګار کړه. دې خدا مطلب نه دی چې ته بس ټول ورځ شپه دې کې ناست او تسبیح دې راغسې استغفر الله استغفر الله، دې په لسۍ ورته خلکو دې چاړه نیولي. رب العالمین خو ګورې تا په دې باندې نه بخښي. پرونی درس کې کابل رضینی درس کې مونږ وی شعیب علیه السلام په قوم باندې الله رب العزت عذاب راوستو، او عذاب په دې بنیاد باندې راوستو. حضرت شعیب علیه السلام الله رب العزت دې قوم ته راولېږو، یا قومه په نام طول کې کمې مه کوئ، زه ګورې تاسو ته خدای پاک را لېږلی یم. قوم ورته وایي ستا زمونږ په کار روزګار کې څه کار دی، خپلې پیسې مه دي، خپل روزګار مه دی، خپل لیندین مه دي، ستا پکې څه کار دی؟ زه خدای پاک تاسو ته را لېږلی یم چې په ناپ تول کې کمې مه کوئ. کم څیز د تلې دی هغه په صحیح مقدار ورکوئ، کم څیز د ناپ دی که د ګز دی که د میټر دی په هغې کې غپلې مه کوئ، غلاګانې مه کوئ، فراډ مه کوئ، ګڼکپۍ مه کوئ. د دې نه ځان وساتئ، د الله رب العزت حرام کړي په تاسو باندې. شعیب علیه السلام ورته ډېر نصیحتونه وکړه خو هغوی نه پوهېدل. اخره کې ته هغوی تنګ شو، دا خبره ورته کوله وي ستا دا خبرې زموږ د سر د پاسه تېرېږي، لکه په دنیا کې چې چاته نصیحت وکړي اخره کې د نظام خلاصوي، یاره جي ستا په خبره نه پوهېږم، او ته ټیک ته چې نه پوهېږې بس د الله رب العزت عذاب ته ځان ټیک کوي. شعیب علیه السلام ته الله رب العزت طرفه حکم وشو، کوم خلک تا سره دي منونکي دي ایمان راوړونکي دي، بس د شپې شپې ته ځان وباسئ. خدای پاک په داسې فرشته مسلط کړه چې دومره تیزه کرکه یې وواله چې دا کم نافرمانه خلک دی ټولو زړونه وچاودل. د خبرې مطلب و مقصد مې دا دی دوستانو عزیزانو، رمضان د دې میاشت نه ده چې په یو بل باندې مدونه راکاږو، په یو بل باندې کرښې راکاږو، په یو بل پسې لګیا یو خبرې تېرې کوو، په عامو ورځو کې په عامو حالاتو کې ماته لګیا یو. دا د رمضان المبارک د عبادت میاشت ده، د رب العالمین عبادت میاشت ده، د رب العالمین د رضا کولو میاشت ده. په دې میاشت کې د الله رب العزت د جړا او د فریاد میاشت ده. هر سړی نن سبا جاړي یاره جي ګراني ده ګراني ده. هغه ورځ مې د یو کس نه تپوس کوم بازارونه چېرته تش شوي نه، چېرته غم ښادۍ ختمې شوي نه. ما سره خو د هر قبیل د هر ځای خلک دي که نه. بینکر یو ځای ځای کې منیجر باندې مې تپوس وکړو خلک پیسې کمې کړي، وایي د هغې په ډبل کې دي، په تربل کې دي، وایي لاکر یې ځان ته اخیستی، وایي بیا چې وایي داسې اوازه ده، داسې خبرې. دوستانو عزیزانو، الله رب العزت دې موږ تاسو له په دې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. کوم ملګري اعتکاف ته کینې د نن مازدیګر مونځ نه بعد هغوی ته خواست دی چې خامخا دلته منبر ته نږدې راشئ، هغوی دپاره خاص خصوصي هدایات به بیانېږي. په هغه هدایاتو باندې ما ته چې اعتکاف وکړو نو انشاءالله العزیز رب العالمین په دربار کې به الله رب العزت ته قبول او منظوري. الله رب العزت موږ تاسو په دې عمل کولو توفیق را نصیب. واخر دعوانا